ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام د دین د خدمت د پاره د الله تعالی نه زوی غوښته نو الله پاک ورته بشارت وکړو چې انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا زوی در کوما او داسې زوی در کوما چې په دې نامه باندې ما بل الک اډو پیدا کړی نه دی ذکریا علیہ السلام ورته فرمایل چې قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا زما زوی بسنګ کیږي زما خزم بډای ده او زه مغه انتها درجه د ضعف ته رسیدلې ما نو زوی بسنګ کیږي حیران شو چې حیران شو نو الله ورته وایي چې قال كذلك خبر هم داسې ده چې تم بوډای او ستا بیبي هم بوډای ده لیکن قال ربك هو علي هين ستا خدای وایي چې د بوډا او د بوډای نه زوی پیدا کول چې دی هغه ماته آسان دي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا دې زوی نه مخکې مې ته پیدا کړی او تا چېرته نوم او نشانم نو عزیزانو دا زمانه چې وه دا تقریبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 600 کاله مخکې زمانه وه عقل حیران شو چې د بوډا او د بوډای نه زوی پیدا کېدل دا د انساني عقل تقاضا نه و زوی پیدا شو چې پیدا شو نو الله پاک ورته وایي چې یا یحیی خذ الکتاب بقوه دا پلار چې ته څه شي دپاره غوښتی وې هغه منصب و سنبال کا هغه کار سنبال کا عزیزانو علما وایي چې د 3 کالو و دی چې الله پاک ولا پیغمبري ورکړه قانون الهی دا دی چې هر یو پیغمبر ته پیغمبري 40 کاله پس ملاوي د ذکریا علیہ السلام د ډېرې ښې تمنا په وجه د زوی ته الله پیغمبري 3 کاله پس ورکړه واتیناه الحکم صبیا وحنانا من لدنك وزکاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا د پلار ټول منصب چې هغه سنبال کو خدای وای چې وکانه برا بوالديه د مور او پلار ډیر تابعدار عزیزانو د مور او پلار تابعداري دا پیغمبري مشن دی د مور او پلار متعلق قرآن کریم فرمایي چې ولا تقل لهما اف د مور او پلار په مخ کې به دسم نه کې دومره به نه کې سبکه دا به وایي چې وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا یا الله زما په مور او پلار داسې رحم وکړي لکه چې زه ورکوټی وما او په رحم و کرم یې لوی کړی نو ولا تقل لهما اف د مور او پلار په مخ کې به اف هم نه کړي بلکې تر دې پورې اجازت ته کپلار سړی ته وایي چې دا ښځه پرېږده یو سکنډ به پکې درېغ نه کوي په هغه ټکي به 1 2 3 کوي ورته پرېږدي یو سکنډ د ابراهیم علیه السلام په واقع کې یو خبره دام پاتې وه
چې اسماعیل علیہ السلام په مکه کې واده کړو او ابراهیم علیہ السلام ملاقات تراغه نو اسماعیل چرته بار تلو نو داغه خزینه تپوسو کو چې څه حالات دي څه گزاره مزارم کیږي کنه هغه ورته وی چاو چې وی اخرو او چې نه بس سم ویخا د اسماعیل چراشی نو ورته وایي چې پلار دی راغلی او چې د کوټې دا دروازه بدله کا دا لرې کا اوس ښځې ته دا څه پته وه چې دروازې نه مراد زه یم اسماعیل علیہ السلام چې راغی ورته وی چې پلار دی راغلی او هغه وی چې دا دروازه بدله کا بد لاس نه ونیو او طلاق ورکو وی راته ته ښودلې بله یې وکړه چې بله یې وکړه بیا څه زمانه پس ابراهیم علیہ السلام راغی وی چې سال دی ښځې وی چې الحمدلله د خدای لاک لاک شکرونه د هغه ډېرې مهربانۍ شکر یې وویستو وی ښه د اسماعیل چې راشي نو ورته ووایه چې د کور دا دروازه دې ټیک ده تاسو خیال راغی نو پلار ته دومره پورې اجازت ته چې هغه دسم کولی شي اوسنۍ ښځې وګوره ستاسو د ملک چې خاون سره جنگ شي نو ورته وایي چې ستا کور ته راغلی یم نو ما ښه ورځ ونه لیده د پلار په کور کې که سوټې تپلې هم خیر دی خو ستا کور ته چې راغلی ده نو بیبي راڼی شوه ښه ورځ یې ونه لیده د خپلو ښځو ته ګورئ نو پلاران هم دغسې وو او ښځې هم دغسې وي تاسو خیال راغی لاړ هغه خلق نه هغه پلاران پاتې دي او نه هغه زامن پاتې دي او نه هغه ښځې پاتې دي ښځې لا په شرمونو شرمېدلي دي اوس د پاکستان کې دا لیډران چې راپاسي تاسو ورته ناست یې اوس به بیا غویمه کېږي نو ویرونو زه ټول خدمت جمهوریت دپاره کوم چې په دې ملک کې هر چاته خپل حق ملو شي جمهوریت دپاره نو دا جمهوریت ټکی ډېر زوتی دا لیډران دا جمهوریت نتیجه دا راووته چې په ملک کې څومره ډمې دي هغه الیکشن ته ودرېږي هرې ډمې وزرې کړي دي جمهوریت والا اجازت ورکړی دی وروره ودرېدی شي قانون کې هم شته جمهوریت کې هم شته او په ملک کې هم شته چې ودرېدی شي اجرات هم اجازت دی چې هغه هم ودرېدی شي تاسو خیال راغی تېره ورځو کې په لاره روان وم نو یو اجړا په مخه راغی ما ته وی چې بجلیګر مولا ته ما له نو هغه خپل ناز و ادا چې د اجړاګانو څنګه یې نو هغه سې راته وکړه چې ته د اجړاګانو ولې برخلاف مال بچیا زه خو برخلاف نه یم وی نه نه ته مونږ پسې هم بد وی ما ورته ویلې بد مدموعات بل شي له تیاری کوه پاکستان په قانون کې راووته چې اجړاګان هم اسمبلو ته تللی شي ویل ښه ماله مال اجړاګان تیار کا دیختې وزه چې د اسمبلی ممبر شو زر ترې لاړم نو خبره دا ده چې ستا د ملک جمهوریت دا دی چې نن کمې لکۍ دي چې په مونږ پورې نه تړلی کېږي
دا زمونږ د خپله لاسه. دا زمونږ د لاسه. ښځه الله پاک څه ته پیدا کړې ده؟ د ښځې خپل مقام دی. ښځه دغې له نه ده چې دا مونږ وله کم حق ورکړی، خو دا ډېر ښه کېږي، سم کار دی. ښځې نه چې زه وایم چې یا الله زما غوږ کې داسې خبره راولي چې په پلاني ځای کې یو خره ده هغه ولاړه ده، په دې انتظار یم چې دا به چېرته اخبار کې وګورم چې پلاني ځای کې یو خره ده هغه م الیکشن ته ولاړه ده، او قسم په خدای که چا خره ودروله م ودرېدی شي. نو عزیزانو زما عرض دا و چې لاړو هغه وخت، اوس داسې شرمېدلي وختونه را روان دي چې هر وخت به په زړه بیمار یې، هر وخت د سړیتوب خبره به نه اورئ، د شرافت خبره به نه اورئ، د سړیتوب کارونه به نه ګورئ. اوس داسې وخت را روان، هره ورځ به په خپل ځان باندې په وینو جاړئ او ژوند به م تنګ شي. تنګ دی نور به تنګ شي. تاسو به ګورئ خپل ځانونو ته، ستاسو زندگی به تنګه شي. لغوندې حساس بنده چې وي، لغوندې او څه حس پکې وي، د هغه زندگی به تنګه وي. یو خر دماغ سړی نو هغه پته نه لګي، لیکن حساس خلقو زندگی به تنګه شي. دا د پیغمبرانو واقعات چې دي دا نن سبا سے افسانی دي. اوس دې تم تاسو ګورئ چې عقل حیرانیږي که نه چې ستا په ملک کې څه کېږي. دا څه حالات دي، دې تم لږ عقل متوجه کوي او ورته وګورئ چې دا څه ملک دی یا دا څه وطن دی. دا بنی آدم داسې وي. نن دولت داسې شوی دی لکه علم. خدای پاک وایي که مثل الحمار یحمل اسفارا، مثال د بې عمله ملا داسې دی لکه په خره باندې کتابونه بار کړي. په خره نو خر خو نه ملا کېږي که هسې د کتابونو بار پې پروت دی. نن دولت چې دی هغه هم په خرونو بار دی. دولتمن سړي دې شکل ته ته وګوره، خبرې چې واورې ته به حیران شي چې یا ربا دا دومره دولت دې ده ته ورکړی دی. دې بوتار ته یې وګوره، دې شکل ته یې وګوره، دې خبرو ته یې وګوره. دغسې دولت هم په خرونو بار دی. کوم چې اصیل خلق دی، کوم چې اهل دي، هغه د توتیانو وروڼه دي لاندې جاړي او زاغان کې ناسته په سر د سروي، توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي. زاغان کې ناسته په سر د سروي، توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي. رزیلان پاسی عبدالعظیما په شریفانو اعتراض نه کوي. زاغان کې ناست په سر د سروي، سروي هغه ونې ته وایي چې په چمن کې نیغه ولاړی. زاغان کې ناست په سر د سروي، توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي. رزیلان پاسی عبدالعظیما په شریفانو اعتراض نه کوي. نن چې دولت در سره نه و، پیسې در سره نه وي، ته رزیلې تا ته څوک سړی نه وایي. دا خو به ستاسو تجربه شوي چې په کلي کې خاني، نوابي او یو غریب سړی.
خان او نواب چې غلو خوري نو مونږ ورشو چې خان وښکونه د شات را بیږي او غریب سړی چې د کروڑ روپو خبره وکړي نو تا زه ورته وایي کینه مړه د حیثیت ته دې وګوره او د خبرو ته دې وګوره کینه مړه دا د سوټماري زامن والا راټول شو کینه مړه او د خان مقابله کې ته خبره کړه د غریب سړي خبره بیا په یو ټکه نه اغستې کېږي او د دولتمن غل خوراک چې دی هغه شاتي ته په داسې وطن کې اوسېږي په داسې ملک کې اوسېږي نو عرض دا عزیزانو چې دې خبرو ته هم ته عقل متوجه کړي که نه نو عقل به دې حیرانېږي حیران به چې په دې کائنات کې الله کم کارونه کړي دي او کم کوي نو هغې ته عقل حیراني یا پروردگار ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہو ټول عمر خدمت وکړو اوس د پیغمبر خدمت بڅو د پیغمبر کار بڅو خدا الله فرامین خلق ته رسول دا الله احکام خلق ته بیانول دا د پیغمبر کار پیغمبر به دا نه وي چې زه به تاسو له محلونه جوړ کم زه به تاسو له سړکونه جوړ کم زه به تاسو له کوي وباسم لکه اوس بیا ورځې را روانې دي دا زاړه زاړه شرمخان به راوځي او تاسو ته به ولاړي تاسو به ورته ناست یې او تاسو ته به وایي چې وایي رونو دا څنګه سړک باندې ګرځئ دا به داسې سړک درته جوړ کړم چې پی به پې نه ګنده کېږي تاسو به الله دا ټیک هغه د شرمخ بچی چې څه وخت کې خپل ځای ته ورسي بیا په درخواستونو هم د هغه شکل نه ګورئ په درخواستونو مونږ خو وایو چې الله دې د ملک حکمران هغه سړی کی دلی ته زه تللی وم نو د دې شاهانو مقبرې مې ولیدې بیا یو مشهور شی دی عدل جهانگیر جهانگیر یو بادشاہ تیر شوی دی چې هغه په کور کې ټلی لګولې وه او د هغې پړی د کور بار دروازې سره تړلی و نو دا ټلی دا مطلب و چې که په نیمه شپه کې هم چاته څه تکلیف پیښ شي نو دا ټلی به راکاږي او دننه به ما ته ټلی وغږېږي دا پړی به راکاږي ما ته به ټلی وغږېږي نو زه به ورته روزم چې هغه تکلیف ترې رفع کړم نن تاسو تصور هم کولی شئ چې داسې وخت به چېرته په تاسو راشي یا داسې حکمران به ستا په ملک باندې راشي چې ته ټلی وغږې او تا ته به حکمران په منډه روزي دا سوچ هم مه کوئ اول د خپل ځان ته وګورئ د خپل ګریوانونو ته وګورئ چې هغه حرکات سکنات چې کوم د خدای د ذات سره تعلق لري هغه موږ د انسان نه غواړو ذکریا علیہ السلام پیغمبر دی سوچ ورغی چې ما خو دومره موده د دې دین خدمت وکړو اوس ما نه رستو هم څوک پیدا پکار دی ورته چې ما نه رستو د دې دین خدمت وکړي د شپې ناست دی اوس دا سوچ کوي چې دا دین چې ما یې ټول عمر خدمت وکړو د دې خدمت به ما نه رستو څوک کوي نو د شپې دا سوچ کوي قرآن هغه واقع بیانوي جناب محمد رسول الله ته کاف ها یا عین صاد